ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو. د ننګرهار والي حاجي ملا محمد نعیم اخوند په لارښوونه د ولایت مرستیال مولوي غلام رحمان حیدري په مشرۍ د امنیتي او تصفیوي کمیسیون غونډه ترسره شوه. په جوړه شوې دې غونډه کې د ملکي، عدلي، قضایي او نظامي ادارو مسؤلینو د امنیتي وضعیت، اداري اصلاحاتو، د رهبرۍ د فرمانونو او هدایتونو د تطبیق، ښې حکومتولۍ او د عامه خدمتونو د اغیزمنتیا په اړه بحثونه وشول. د ننګرهار ولایت له پیښو سره د مبارزې آمادګۍ ریاست مسؤلین وایي د احتمالي طبیعي پیښو لپاره پوره چمتووالی نیولی او که کومه پیښه رامنځته کیږي پر وخت به ورته رسیدنه کوي. دوی د غراض له هغو خلکو چې کورونه د سیلاب له خطر سره مخامخ وي غواړي د پیښې له پیښېدو وړاندې باید خوندي ځایونو کې ژوند وکړي. ننګرهار کې موټر لرونکي او د موټرو کاروباریان د مالی وزارت د هغې پریکړې هرکلی کوي چې د 1 کیلي او بې اسناده افغانستان لاس موټرو د ثبت او راجستر پروسه د روان کال تر پایه تمدید کړه. دوی وایي دې سره به بې اسناده موټر قانوني او هغه جرمونه به کم شي چې د بې اسناده موټرو په واسطه ترسره کیږي. تورخم کې راستنېدونکو هیوادوالو ته د وړاندې کېدونکو روغتیایي خدماتو ارزونه. د ننګرهار عامې روغتیا ریاست ګډ پلاوي او د روغتیا نړیوال سازمان WHO مسؤلینو په تورخم کې راستنېدونکو هیوادوالو ته د وړاندې کېدونکو روغتیایي خدماتو ارزونه ترسره کړه. او نورستان ولایت کې د سیلابونو له امله د شهیدانو شمیر 23 کسانو ته لوړ شو. د نورستان والی قاری زین العابدین عابد باختر اطلاعاتي اژانس ته وویل چې د وروستیو سیلابونو له امله د ژغورنې او پلټنې عملیات په چټکۍ سره روان دي او تر دې دمه د 23 کسانو جسدونه موندل شوي دي. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور.